د پیښور نانبایانو د جون په 8 د صدر بازار نه تر پیښور پریس کلب پورې احتجاجي لاریون وکړ. احتجاج کوونکو د وړو په نرخونو کې د کمی غوښتنه کوله. د نانبایانو وینا وا که حکومت یې په یو هفته کې غوښتنه ونه منله نو د ښار ټول تنورونه به وتړي. موږ بار مذاکراتو کوشش وکړو سره کېناستو دوی وی کله موږ سره ټیم نشته کله وی موږ میټینګ کې ناستیو نو موږ ظلم نه کو چې موږ ظلم کو موږ چې کله د 10 روپو ریټ را کړیو هغه ټیم په 384000 روپے بورې و اوس په 7500 روپے بورې دا نو موږ بالکل موږ واړو چې موږ له 20 روپے ریټ راګي یا د مال په کنټرول باندې وړ راکې په 300 روپے بورې د پنجاب راکې زبر د خار خلکو له 50 روپے روټي ورکم. احتجاج کوونکو ویل که د وړو نرخونه نه کمیږي نو انتظامیه د ورته د ډوډۍ په نرخ کې اضافه وکړي او د 1.5 ګرام ډوډۍ قیمت له 20 روپو سیوا کړي. 15 روپۍ باندې خو الریډي نن به خرڅي لګیا دي 150 ګرام پیړه تلی او د ورسره هم دغه تلی نو موږ ویو خیر دی عوام لم تکلیف نه ورکو خیر دی وزن معمولی بلک زیات کو خو موږ له ریټ راکړي چې یعنی چې موږ ته معلوم شي عوام ته هم ریلیف راشي دغه بس پکه روټي چې زه دا اوس وایي چې په 15 روپۍ یا په 10 روپۍ خرڅونو دا الریډي عوام له تکلیف ورکوي په دې ورکوي چې سنگل روټۍ خو هغه خوړی نه شي هغه د خوراک نه وي پاپړ وي اب وایي ډبل لاګه نو ډبل به په 10 روپۍ غواړي نو چې په 10 غواړي نو په شل ولې نه ورکوي ریلیف ولې نه ورکوي عوام ته. د احتجاج په اړه ضلعي انتظامیه لاس نه دی ویلې خو له دې وړاندې د وړو او ګیس په نرخونو کې د اضافي رستو د ډوډۍ په نرخ کې 15 روپۍ اضافه کړې شوې وه. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.